يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وائل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانان، ما ستاسو د وړاندې د قرآن مجید یو څو الفاظ تلاوت کړل. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ماته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته صحیح اورېدو توفیق، ماته او تاسو ته ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. د انسان د اعضا چې خدای پاک پیدا کړي دي، نو دی په دو حصو تقسیم کړي دي. یو اعضا د سوچ او د فکر دي، دا سر، سترګې، دماغ، دا اعضا د فکر او د سوچ دي. او یو اعضا د عمل دي، دا لاس، خپې، دا د عمل اعضا دي. علماء لیکلي دي انسان سوچ کوي او چې کله یو فیصله دلته وکي نو دا لاس او خپې سمدستي شروع شي په هغې باندې عمل کوي. مونږ او تاسو اوس سوچ وکړو چې یاره د جمعې ورځ ده او مانځه ته تلل پکار دي، بس سمدستي خپو حرکت شروع وکړو او مونږ یې جومات ته راوستو. د دې سوچ او د فکر دپاره الله پاک قرآن مونږ ته رالیږلی دی، پیغمبر یې رالیږلی دی چې ستاسو سوچ او فکر دا مثبت شي، نیک شي، ښه شي. او چې سوچ او فکر نیک او تقواداري نو بیا دا اعضا چې دی نو دا ښه عمل کوي. او چې کله سوچ او فکر خراب وي، منفي وي، نو بیا د اعضا چې دی نو دا غلط کارونه کوي. نو د دغه سوچ ښه کېدو دپاره الله د دې د رهنمایۍ دپاره الله مونږ ته قرآن راکړی دی. الله پاک مونږ ته هر یو څیز ښودلی دی، دا کار کوئ او دا مه کوئ. اوامر هم پکې بیان شوي دي، نواهي پکې بیان شوي دي. غرض دا دی چې ستاسو سوچ هغه مثبت وي، ښه سوچ هم وي، د الله نه د یرې سوچ وي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو کوونکي سوچ وي. بس کله چې سوچ صحیح شو دلته اعضا په خپله نیک عمل کوي. او که سوچ بد وي بیا سړی غلا کوي، زنا کوي، ډاکې کوي، غلط کارونه کوي. نو خپل سوچونه ښه کول پکار دي او هغه د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې